مخکې باب آخري حدیث کې چې رضا د رب پر رضا دی والد کې ده، سخط د رب پر سخط دی والد کې ده. اوس نو والدین حق اهتمام ډیر معلوم شو د چې د حقوق الوالدین باب ذکر کړ چې ناراضګي نه به ځان ساتي. ځکه هلته په حدیث کې دا ده چې رضا د رب پر رضا دی والد کې، سخط رب پر سخط دی والد کې ده. نو حدیث مبارک کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تکیه کړې د دې تکیه په حال کې صحابه کرام ته وی تاسو ته هغه غټ ګناوې نه کوم بیان دی ورته راته بیان کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت پیغمبر علیه السلام ویل اول دی الله سره شریک نیول، دوم مرحله کې حقوق الوالدین. آیات ته وګورئ انشکر لی د دې بیا څه وی ولی والدین ولی الله خالق حقیقی ده. مور و پلار اسباب ظاهری دي د ولادت ته د فارغ دي، پیدایښت د تاج وجود انعام دي، تاج وجود انعام دي په واسطه راغلی. نور تربیه څه کوي، خدمت او نفقه څه کوي، دا اصل وجود تاج چا په واسطه راغلی. پیدا کوونکی په الله ده، په ظاهره اسباب ظاهری څوک دي؟ مور و پلار دي. چې دغه وجنه دوم مقام د حقوق په لحاظ د والدین سره انشکر لی دوم د څه ذکر کوي والدین. اوس نو حقوق الوالدین دوه غټه ګناه شو. اول چې د الله شکر دیونه شکر اشراک بالله، اول هغه غټه شو. دوم چې د والدینو حق نه ادا حقوق الوالدین. دریم وشهادت الزور او قول الزور. حضرت پیغمبر علیه السلام ته کې کړي او سوکارا کېنا او دا خبره چې مکرره کړه او قول شهادت الزور شهادت الزور شهادت الزور یا قول الزور. بل غټه ګناه دروغ دي دا خبره مکرره ولا حتی اصحابه چې موږ دا تمنا وکړه چې کاش کې نور غلای شو وای پیغمبر علیه السلام. ولی د څنګه چې د پیغمبر علیه السلام تکرار خبره مکرر کول په دې باندې بوج شو. کله سړي د استاد تکرار نه زړه تنګ شي، خبره بار په دمه شو ځي نه دغه وجنه نه شفقتا علی رسول الله. د صحابه دومره مینه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دا د ظاهري خبرو ستړیا په پیغمبر علیه السلام نه لوریده. موږ خبر باندې سر خلاص شو، کاش کې چې نور خدای دې موږ د وجنه ستړی شوی نه وای. د شاګرد د استاد مابین کې به اول ورځ بیان کې موږ نوې مرګري خو چې راځي هغه خو د اول ورځ د قانون نه خبره ایزتي. یو استادانو په باب کې موږ څه ویلې رسول الله وارث کنه النبي اولاد بالمؤمنين من انفسهم، استاد بدغه شي بالوالد المؤمنين رؤوف رحيم، استاد بدغه شي. خو شاګرد کوم شفقت په خپل پلار په خپل مور کوي، حتی رضا به غواړي خدغه هغه خبرې دي ذکر کیږي. او استاد هم دغه شي مشفق وي چې استاد پلار ته لا تقول لهما اوفن دومره به نه خبرته چې او وي دا خبر درته کې څوک او وي اوف دغه خبر نه کوي. چې استاد هم دغه حق ده شفقت په دومره ستړي بدیم نه پلوړيږي چې خبره دې ما دې وجنه د خپیا سټیا کې وخت کې خبره دوه ور درې ور راته مکرري. فایسه خپل محنت وکم کتاب وګورم چې زه کتاب نه ګورم په خبر مثال نه خلاصيږي د استاد نه بار پښتنه کوم دا سټیا ته موږ مجبور کړو. دغه وجنه وای شفقتن علی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تمنا وکړه چې کاش کې چې دای نور غلا شو. خو پیغمبر علیه السلام غټه ګناه شرک ده. دوه مقام کې حقوق الوالدین په یوه کې دومره تاکید ونه کړ. دا دریم چې شهادت حضور یا قول حضور د خودخ کې تکرار راکېنسل د خود اهتمام د پاره دي. دغه کې ډیر تاکید وکړ. ولی وای ځکه د شرک قباحت د حقوق الوالدین قباحت دا په ټول خلکو کې مسلم ده. هر څوک په دغه پیږي شرک کفر لوی ګناه ده. چې وری مسلمانۍ په دغه باندې پیږي. هر څوک په دغه پیږي چې مور پلار خپه کول ناراض کول لوی ګناه ده. اما پښتانه څوی دروغ د میړه وزر په دروغ ځان خلاصي. دا دروغ ورته ګناه خاص نه لیدل کیږي او دا کبیره ګناه که صغیره کبیره ګناه چې دروغ یو ملي دی بدبوی نه لري ملائکه دي. خلکو سره عظمت په ځړه کې نشته دلاوره دی په دغه کې نو رسول الله تاکید وکړي چې پوه شي چې ګوره دا د کومه ګناه ما بولې. حتی دا کفرم فرض شهادت زور ده کنه ده
دا کفر هم د شهادت زور یو فرد ده. شهادت زور په عامه معنا ده، په دروغ شهیدي. دا چې وایي چې لا تم خدای ده، دا په رښتیا شهیدي ده که په دروغ؟ خو دا کفر شرک هم هغه د شهادت زور فرد شو، هغه هم د یو قسم شو. خو ځکه د خدای نه سوا بل چاته د خدای اقرار کول ټول په دروغ دي که نه؟ د دروغ اقرار ده. حضرت پیغمبر علیه السلام په دغه حدیث مبارک کې دا ویل چې دا غټې ګناوې دي، مطلوب دغه د مابین جز شو چې حقوق الوالدین ډېره غټه ګناه ده. دوم حدیث مبارک کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل د کبائرو د جملې نه اشاره ده دې ته چې انحصار نشته د کبیرو په دغه دوه درې کې چې دلته ذکر شوي. د کبائرو د جملې نه دا هم ده چې سړی خپل پلار ته کنځا وکړي یا خپلې مور ته کنځا وکړي، دا هم کبیره ګناه ده. په ناستو صحابو کې استبعادن استفهام وشو، وای چونکې په یغه وخت کې د کفارو هم د مور پلار ادب د خپل عقل فیصله وه، کفارو هم بې ادبي نه ورسره کړه، مسلمان خو خود نه کړه. نو دا خبره ناشنا ورته ولده شو چې مور پلار ته به کنځا څوک څرنګه کړي، ځکه یې کیسه نه وکړه چې آیا مور پلار ته به هم څوک کنځا کړي. دی وایي په دغه نه و خبر چې وروسته به داسې وخت راځي چې حقیقي رښتیا به مور پلار ته کنځاوې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یغه ماطیعتي په لحاظ اگر کا علم ورته چې داسې وخت به راځي چې مور پلار به کنځا څه کوي ورته شي چې وایي داسې وخت به راځي، خو په یغه جواب ورنکړو، په داسې طریقې جواب ورکړو چې په یغه وخت کې رواج و دی پوه کړه. هو ډېر خلک مور پلار ته کنځا کوي، ولې چې جنګ شي بل ته اطاعت پلار، هغه په جواب کې څه وتی د تا د پلار، دی وی د تا د مور، هغه په جواب کې څه وتی د تا د مور. چې بل پلار ته د کنځا وکړه دا سبب شو د دې چې هغه بیا یې تا پلار ته کنځا وکړه. دا د خپل پلار د تحقیر سبب څوک شو؟ خپله تشویق. د خپل مور د بېعزتي سبب څوک شو؟ خپله تشویق. نو اشاره یې کړه دې ته چې سبب د ګناه هم ګناه ده. مور پلار ته کنځا ګناه کبیره ده، سبب ورته جوړول دغه ته دا هم ګناه کبیره ده. او هغه په هغه وخت کې دغه رواج و، د بل پلار ته د بل مور ته کنځا یو حالت هم وایو، د خپل پلار او مور ته کنځا په هغه وخت کې نادره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه وپوهېږي چې وروسته به دغه خلک راځي پلار یا مور کنځا یې به ورته کوي، کنځا یې څه کوي غریبانان ووایي، لاس یې ورمات کړي، سر یې ورمات کړي، د کور نه یې وشړي، داسې مختلف قسم تفصیلي پېښېږي. خو وایي د هغه وخت موافق جواب یې ورکړ چې وشته خو دا هم ګناه دی، مور پلار ته کنځا شو. خو ګورئ یو د عوامو حقوق دي، یو د کتاب حقوق دي. دا موږ تاسې په عامو خلکو کې چې کوم زوی ډېر ناارامه یي، د پلار او د مور ډېر نه مني، اخر هغه دا الفاظ ورته استعمال کړي چې ته د ما د طرف نه عاق یې. بیا خلک دا وایي چې پلانکی پلار یا مور عاق کړی. یو استاد ډېر تنګ کې هغه استاد بیا ورته وایي چې د ما د طرف نه عاق یې، وایي دی استاد عاق کړی، خپل پیر عاق کړی. عاق الفاظ نه غواړي چې پلار به درته وایي چې عاق پس یې غنه عاق یې، یا استاد به درته وایي چې عاق پس یې غنه عاق یې. نه، عقوق وایي په دغو درېو سره شیانو راځي. عاق لفظ عین الف قاف د دغو درېو نه جوړ ده که نه ده؟ عین عیب بیانول، د پلار د استاد د خپل شیخ عیب بیانول خپل حقوق ده، بس لاړې عاق. الف اهانت سپکوالی کول، داسې عمل کول چې په هغه کې بې حرمتي وي، بې عزتي د دی راځي. سپکوالی کول چې پلار سپکوالی کوي، د استاد سپکوالی کوي، د شیخ سپکوالی کوي، عاق. قاف قهر خوشکه، دا درې سره کې وایي حقوق راځي، الفاظ نه غواړي. اصل کې خبره دا د حقوق د زړه په ناراضګي راځي. لم خبر چې مور پلار ته ناراض وشو دا سړی عاق ده، شیخ ته ناراض وشو دا عاق ده. موږ تاسو ته مخکې مې یو ورځ غالبا بیان درته کړی، دوم طرف ترمذي کې بیا را روان ده د هغه اعرابي د بیعت په صورت کې چې نبي رسول الله سره بیعت وکړو، بیرته بیا دوی ویلې خاله را سره وکړه، نبي رسول الله نو ورسره کړه، اخر دی لاړ منافق او مدینه منوره یې پرېښود، د اسلام نه واوښت. هلته به دا راځي
چې حقوق په دغه راځي چې په خپل شیخ په زړه کې اعتراض وکړي لاړ هغه سره د بیعت ختم شو. دغه وجنه د مشایخو په مجلسو کې شرکت خو ډېر لوی کار کوي، ډېر لوی کار کوي. یو سره ګډ وخت لري دا ډېر لوی کار کوي، د سړي ډېره ترقی راځي. خو دا شرط الله ته ذکر کیږي د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام څخه چې راځي په یوه کې تفاصیل ذکر کوي. وای دا الته چې سړی ادب ساتل شي. که په ځان پیدو چې زه الته ادب نشم ساتلی، بیا دې وای الته ډېر نه اوسېږي، کله کله دې ورځي. په هغه کله چې سړی ډېر په بې ادبي کې نه واقع کېږي. میاشت کې 2 میاشتو کې ورځ راغی الته یو ساعت یا یو شپه سره وکړه چې ادب زندگی وي. دا چې وخت ډېر یو په دب سي پامې چې وای پیسې وکړي دي پټکای کوک دا فلانکای د فارسی شي په پام کېږي. دلته چې کله چې ادب نه سړی په بې ادبي کې واقع شي. که وای سړی ادب ساتي شي خو الته زندگی ښه ده. که بې ادبي د سړي نه کېږي په ځان باندې باور اعتماد نه لري، بیا دې وای الته ډېر وخت نه تېرېږي. کله ناکله د تعلق ساتي هلته د ادب لحاظ کوی شي. نو حقوق الوالدین دا د خولې په عاق کولو پورې نه ده خبره چې فلانکی پلار راکړی مور راکړی چې ناراضه شوه تر خفه شوه دغه ته د حقوق ویل کېږي.